نن پاکستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان کانفرنس جوړیږي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. ټاکل شوي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس نن یکشنبه په اسلام آباد کې پیل شي. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان سرمنشي حسین ابراهیمي ته تیره ورځ د یاد کانفرنس د ترسره کېدو په اړه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمد قریشي سره خبرې کړې دي. یاد سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی ابراهیم له قریشي سره د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان د جوړیدونکي کانفرنس د وروستۍ آمادګیو په اړه خبرې کړي. ټاکل شوي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس نن یکشنبه د ډسمبر 19 د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړ شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.